قاری صاحب دلته موږ سره یو نفر دغه وایي ته ما ته په قرآن کې ثابت کړه چې شیعه کافر ده. ما ورته ډېر وویلې مالې شیعه چې دی کافر دي، دا وایي ته ما ته ثابت کړه په قرآن کې. ته د سره ناست دی؟ هو دا سره ناست دلته اوري. هغه ته موبایل ورکړه تر مخکې شه. ورته تاسو سره خبرې وکړو، ښه خبره ده تر څو د دغه شبهات ورک سي. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو شیعه یاست که سنی یاست؟ نه زه سنی یم ورو. ښه سنی یاست. د تاسو سوال څه شی ده قرآن کې؟ بالکل دا چې شیعه د زموږ ملګری دی دته یو مشکل نه پوهېږم، فکر کوي چې شیعه چې دي اهل شیعه کسان دا کافر دي، هغوی چې مثلا یعنی تم نه یې؟ نه زه خو نه یم، خو زه دته وایم چې ته په غلطه یې، لاره دې غلطه ده، ته حتما نه پوهېږې په دې ستونزه باندې، ځکه زه خپله ایران کې وم، ما خلک کې لیدلي دي. دا کوم کس چې اوس وفات شولو هغه باندې ما خبرې نشته، لیکن ما خبرې ته غوږ ته مسأله دا ده چې دا روافض شیعه دا مسلمان دي که نه دي، په دې مباحث ده په خپل منځ کې سره نه، په دې مباحث ده که نه؟ و قاری صاحب په دې مباحث ده. اوس ګوریا اوله سر دی یو چا په عقایدو باندې ځان خبر کړي، د چا په عقایدو باندې ځان خبر کړي، هغه عقاید دادي. اوس مثلا د روافضو عقیده دا د شیعو دغه قرآن سنن له مسلمانانو سره ده، دا هغه قرآن نه ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. خبره پوهیږي کنه؟ مایک د خلاص کله ما جواب ورکوه. جواب وای. د دوی معتبر کتاب اصول کافی لدغه معتبر دوی ته داسې حیثیت لري لکه مسلمانانو ته بخاری لري. د مسلمانانو له قرآن نه وروسته بهترین کتاب کوم یو ده؟ صحیح البخاري. صحیح البخاري. دوی ته روافض او شیعه ته معتبر کتاب الکافی ده. په دغه الکافی کتاب کې راغلي دي چې قرآن ول زره آیات ده، روایتم صحیح ده، او اصلي قرآن امام علي لیکلی او مهدي ته ورکړی د غار ته ورسره وړی ده. دا اوله عقیده دی کفر ده. دا که ته لري که شیعه لري که سني لري که بل لري چې داسې عقیده څوک لري دا مسلمان نه ده. خبره باندې پوه شوې که پوه نه شولې؟ د ما خبره عامه ده، دا قاعده زده کړي. دغه عقاید چې هر څوک لري هغه مسلمان نسی پاته کېدلی. بل قرآن کې الله یو سلو لسو آیاتونو نه زیات د صحابه و مدح کړي، د ایمان، د صداقت، د اخلاص، الله رضا ورته اعلان کړي د ابوبکر نه راواخله تر اخیری صحابي پوری. لیکن دا خلک په ټولو کتابونو کې راځي دا ټول صحابه مرتد شوي دي. اوس کته دوی تاریخونه وایي تا قرآن ته دروغجن کتاب ویل، او که قرآن ته رښتونی کتاب وایي نو بیا دې ته دروغجن ویل. دوه حق نسی کېدلی چې هم دوی حق سي هم قرآن حق سي. قرآن کې رب العالمین ټول مهاجر او انصار ته اولئک هم المؤمنون حقا د دوی په کتابونو کې صحیح روایتونه دي. که غواړئ درته ښکاره کړم ښکاره به کړم چې دا ټول صحابه مرتد شوي دي او له اسلامه اوښتلي دي. دومره عقیده. دغه عقیده که اوس ته ولري ته په اسلام کې ځای نه لري، بل سني ولري شیعي لري هر څوک لري، دا عقیده د اسلام نه ده او نه په دې عقیده څوک مسلمان پیدا کېدلی پاته کېدلی شي. نور عقائد داسې ډیر دي پسې، هر څوک چې داسې عقیده لري هغه مسلمان نسی پاته کېدلی. اوس دې سر خلاص وکړه نه ده خلاص شوی؟ مولوي صاحب خبره خو دې ما واغېستله. زموږ د ملګری چې دی دایم دغه دلیل راوړي، وایي دوی په کلمه کې مثلا تفرید کړی دی چې وایي واشهد ان ولی الله. ما دته وویله چې که څه هم چې دوی هم مسلمانان دي، موږ هم مسلمانان، قرآن مو یو دی، پیغمبر مو یو دی، خدای مو یو دی، په هر څه کې سره یووالی لرو. یوازې که دوی قاری صاحب محترم هغه حواله لږ ورته وښیه چې د چا خلیفه ده. یو منټ ابو جان یو منټ صبر وکړه. تاسو مخکې وویله چې زمونږ خدای هم یو دی، نبي هم یو دی، قرآن هم یو دی که نه؟ ما ورته پام ده بابل جان، ما ورته پام ده. ښه څو کاله عمر دي ده؟ زما 25 کاله. ماشوم یې ته ما کمره غټه کړې.
دا د دوی لوی محدث ده غوښ الفوائد الطوسيه معلومیږي درته مي ها د خپل ځان چاره دی کوه دا سني چې ته د دوی په بيستو کې لاړ سي ښه خپل ځان چاره دی اوس کوه دې ته وګوره د دې کتاب دا د دوی دی لوی محدث کتاب ده د دې 403 صفحه ده کبیا پسې ګرځي وای وقت تواترت الروايات د تواتر په معنا باندې پوهیږي نه تواتر هغه روایت او توای چې په غو روایتو کې شک نه وي او جیل بعد جیل دا روایت صحیح راغلی وي ښه اساني سره ترجمه درته وکړه وایدات په تواتر سره صحیح روایتونه هغه د قرآن هیڅ ټول نه درا یو ځای کړي مګر 12 امامانو را یو ځای کړي ده او څوک سی وایدا وایي چې قرآن ټول را یو ځای کړي فهو کاذب اهل سنت والجماعت عقیدت څه لري چې قرآن چا را یو ځای کړي د رسول الله نه بعد مایک دی خلاص کړه بیا قصره نه خرابېږي بیا ګور بیا بداش بیا دغه نه کوي سي لا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورسته قرآن چا را یو ځای کړي د ټول مولوی صاحب زما په نظر باندې حضرت ابوبکر ها سره یو ځای کړی دی کوم دی ورته وایي دا دروغجن ده ابوبکر دروغجن ده هغه نه در یو ځای کړي که عمر وایي عمر دا څه وایي که چا دا دعوه وکړله چې قرآن له دې 12 امامانو نه بغیر بل چا را یو ځای کړی فهو کاذب دا وایي دروغجن ده ټولو صحابه ورته دروغجن وایي خدک یو مسأله دلته ده قرآن کې الله ورته وایي اولئک هم الصادقون دغه مهاجر او انصار صادقین دي او دوی ورته وایي دروغجن دي الله رښتیا وایي که دوی دلته نو اتمن دوی به دروغ وایي حتما شابس وسوګوره وورد النص الصحيح صحيح رواية دادا بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان 17,000 آية كم حقيقي قرآن سفر رسول الله نزل سوي ولا زر آيات ده رواية صحيح نص الصحيح القرآن الكريم سوسر مسلمانان وسردت سو آيات ده شپږ شپېته دي څوک دی وی ولا زر آيات ده دا نور قرآن چیرې ده مخکې دی ویل امام په قرآن دیم په قرآن ایمان راوړي موږ په دغه کته ځانو سره ګډ بولې دلته تا کې خاطر د خدای نه خدای مکړه سي دوی په 20 کې لاړ سي ولا زر آیات قرآن دوی وسوګره وای والموجود الان سدا وسله مسلمانانو سره کوم قرآن ده نحو الثلث باعتبار العدد دا وای اغدریم حصه ده 2 حصې چیرې ده لاندې ورته وګوره 2 حصې وتواتر النص او دام صحيح رواية بأن المهدي عليه السلام مهدي إذا خرج قال سلا غار نراوز يخرج القرآن بتمامه طول برا قرآن براودي تو خوي ويدي دين په قرآن ایمان د امام په قرآن تاوز دي په قرآن ایمان د سی ولا زر آیات د غارتي ور سره وړي ده دې موضوع نه زلون خبر واکسه وبل وس بل خواته نزي بل خواته بنسي وكس بل خواته بنسي الله جل وعلا وذلك الكتاب لا ريب فيه فدغه کتاب په دې قرآن کې شک او شبهه نسته په دې ته ایمان ده ایمان دي ده و منوریدل بالکل ایمان ده په شک او شبهه پکې نشته دا منهج الصالحین ده آیة الله العظمى دي الله لو ينخب زمكه کې دا سي عالم ده السيد ځان اهل بیت مې شهید محمد صدر جزء الاول مسألة راوړي الاحوت وجوبا دا احتياطي وجوب عمل ده ترك قراءة المعوذتين في الصلاة سيدا 2 سورة په المنځ کې وای واجب احتياطي واجب ده سيدا 2 سورتونه بنه پکې وای ځکه شک ده پکې سيدا څوک وای دي قرآن برخه ده څوک وای دي قرآن برخه نه ده دوی په مذهب کې وس الله وای لا ريب فيه دی وای شک ده پکې دا په المنځ کې نه وای دا 2 سورتونه وس قرآن رښتیا وای کدوې قرآن رښتیا وای به شک مو په دې ایمان لرو تر اوسه خو دې تاویل وای دین په دغه قرآن ایمان راوړی کوم سیمه راوړی وکس دا مرآة العقول ده دي چا ده شيخ الإسلام العلامة محمد الباقر المجلسي ده دي لوی محدث ده دي كتابة 12 جلد ده دي كتابة 525 صفحة ده روايات راوړي 28 لمبر روايات 28 لمبر 28 موثق صحيح ده
عن ابي عبد الله عليه السلام امام الصادق عليه السلام ويقول ان القران الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد 17,000 ايه ولا زر ايات وسدا محدث سواي فالخبر صحيح، دا روايته صحيح او بيشمار روايتنا وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقص القران وتغييره. ډېر بشمار صحیح روایتونه سوای په دې راغلي چې دا قرآن کامل نه ده، ناقص ده او تغییر شوی ده. ښه یو دقیقه بل صبر وکړه، صبر 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 صبر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. دا هغه کافي معتبر کتاب د سماعت درته ویل د دوی دومره حیثیت ورته لري لکه مسلمانانو ته بخاري لري. الکافي د کولینی د دوی محدث ده، د دوم جلده 433 صفحه ده. په دې کې روایت راوړي قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام، یو کس د امام صادق علیه السلام په خوا کې یو تلاوت وکړل په بل قرائت. نو امام صادق علیه السلام ته داسې قرائت مکه و داسې قرائت کوي لکه خلق سي کوي حتى يقوم القائم ترسوس دي موږ مهدي راسي. فاذا قام القائم کله چې موږ مهدي راسي قرأ كتاب الله عز وجل على حده، هغه په خپل طریقه باندې وایي په اصلي طریقه. واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، او هغه اصلي قران براوړي چې کوم علي رضی الله عنه لیکلی ده. وقال امام صادق اخرجه علي عليه السلام الى الناس، يعني صحابه وتي قران راوړل حين فرغ منه وكتبه. کله چې نبی عليه السلام وفات شو علي رضی الله عنه قران ولیکل، کله چې ولیکل صحابه وتي راوړل ورته ویل چې دا کتاب ده، هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد جمعته. دا هغه قران د رسول الله نازل سوی او ما را یوځای کړی. فقالوا صحابه ورته ویل هو هذا عندنا مصحف جامع فيه القران لا حاجه لنا فيه. دا د موږ سره قران کریم ست صحابه ور یوځای کړی ده د تا قران کریم ته ضرورت نشته. فقال علي رضی الله عنه ویل اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا، لما دي قسم په الله به دغه اصلي قران لنه بعد تاسو ونه ګوري. دغه اصلي قرآن پټ کړل او مهدي ته ورکړل، مهدي غار ته ورسره لکه مخکې روایت سمې درته ویل کله مهدي راوځي واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، علي رضی الله عنه لیکلی. ښه وستا ته وایم تا ویل وای دیم په قرآن ایمان لري موږ هم لرو، ته اوس په کوم قرآن ایمان لري؟ په دغه قرآن ایمان لري چې علي رضی الله عنه پټ کړی دی مهدي ته ورکړی ده، او که په دغه قرآن لري چې د 1.5 میلیارد مسلمانانو سره ده؟ نه بالکل 1.5 میلیارد موږ خپل قرآن. ها خدای جل وعلا وای وذلك الكتاب لا ريب فيه، په دې کې دغه قرآن کې شک نشته. او دی وای علي اصلي قرآن علي رضی الله عنه پټ کړل او قسم یې وکړل چې لنه بعد به تاسو ونه ګورئ، او مهدي ته یې ورکړل ورسره یې وړل. اوس مولوی صاحب خیر خبره که دغه سي زه دغه موضوع به خبر نه وم چې دوی ویل چې اصلي قرآن علي رضی الله تعالی عنه اغسته ده امام مهدي ته ورکړل دغه به ځان سره وړي. په دې کې نوري خبره ایران کې عملی ما تاسو ته نه ده خودلې، عملی ز تاسو ته وخیم، عملی ز تاسو ته وخیم. خرسمه ما آیات کرسی ورته راول، عملی ز تاسو ته وخیم. څه شي درته وخیم؟ هغه آیات کرسی چې دغه کړی ده عملني ز تاسو ته وخیم. ته تلوار مکه وخه وړه پښتنه کړی چې مولوی صاحب ته د شرع پیدا کړ. په ایران کې زوما زه د ایران مسجدونو هر ځایونو کې به کله چې مونږ کولو هم د قران کریم چې مونږ استفاده کوو د قران کریم به مغلطه هر ځای کې خلکو به تلاوت کولو کې. نو دغه بیا څه موضوع ده. قرآن عظیم شان خو دغه سکته امریکا ته لاړ چې په ډیرو مکتبو کې کتابخانو کې پروت خرڅوي خلک، يهودي خرڅوي، نصارای خرڅوي. اصلا کې ایمان مهم ده. قرآن دوی له قرآن دوی د اکثریت عام شی نه دي خبر، عام شی په دغه عقاید نه دي خبر، نه ورته ښکارا کوي او دوی مخامخ له قرآن نه انکار نسی کولای. دي له مسلمانانو ډاریږي بیا شروع باندې کوي، دا تقیه دوی کوي نه. دوی ز اصلي قرآن دې اوس درته وخیم دغه دا دې کتابونه وګورئ. څه شی وګورئ؟ دې کتابونه لا اله الا الله